تازه خبر امرالله صالح ځان د افغانستان ولسمشر اعلان کړ. امرالله صالح دغه اعلان تازه څنګه کړی دی؟ طالبان به د امرالله صالح په اړه څه غبرګون وښایي؟ نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو په لاس د کابل تر سرخود کېدو 2 ورځې وروسته اعلان کړی دی چې د قانون له مخې د جمهوري ریاست سرپرست دی. امرالله صالح چې ظاهراً په پنجشیر کې دی، د ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی: د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د صریح حکم پر اساس د جمهور رئیس د غیابت، تیښتې او یا مرګ په صورت کې لومړی مرستیال د جمهوري ریاست مقام سرپرست کیږي. صالح په خپل ټویټ کې وړاندې لیکلی دی: زه د هیواد دننه یم او په قانوني او مشروع ډول د دغه مقام یا څوکۍ سرپرست یم. د دغه مقام د تحکیم لپاره د هیواد له ټولو مشرانو سره مشورې کوم. د یکشنبې په ورځ د کابل څنډو ته د طالب جنګیالیو تر رسیدو وروسته اشرف غني له افغانستان څخه ووت. صالح تېره ورځ په یو بل پیغام کې لیکلي وو چې په افغانستان کې د یو خپرې مبارزې ته به ادامه ورکوي. بل خوا کابل کې د امریکایي سرپرست سفیر CNN سره خبرې کړې دي او هغه اوازې رد کړې دي چې ګواکې دی له کابل څخه وتلی دی. راس ویلسن ویلي کابل کې د یو شیبه په شیبه حالت د نورمال کېدو په لور روان دی. نوموړي ویلي افغان او بهرني وګړو ته هیڅ کوم داسې ګواښ نه دی متوجه چې د اندېښنې وړ وي. بلخوا د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم ویلي چې پرون د نوموړي پر هستوګنځي او همکارانو تر برید وروسته اوس امن ځای ته رسیدلی او ژر به هیواد کې د روانو حالاتو په اړه خپل دریځ اعلان کړي. اتمر دا نه دی ویلي چې د چا لخوا تر برید لاندې راغلی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي، لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.